نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. کوم خلکو ته چې الله جل جلاله استطاعت او توفیق ورکړي نو هغه ته پکار ده چې قرباني وکړي. په قرباني کې چې د کوم جناورو قرباني کیږي هغه تاسو په تور خاص ذهن نشین کړئ. هغه ګډ بیزا غوا میخه او اوخ دی. په یو بل اصطلاح کې دی ته وایي میر وزا غو مشه یش. دا پنځه داسې ځناور دي چې د دې ځناور تاسو قرباني کولای شئ او قرباني جایزه ده. دې نه علاوه داسې ځناور دي مثلا هوسۍ شوه یا ځنګلي غوا شوه یا نور ځنګلي ځناور شول یا اس شو یا دغسې چرګ. دا داسې ځناور دي چې د دې په قربانۍ کې د ذبح کولو هیڅ قسم گنجایش نشته. نو دا کوم ځناور ذکر چې ما تاسو مخکې وکړو چې د هغه قربانۍ جایزه ده. الله جل جلاله قرآن کریم کې سورة الانعام آیت نمبر 143 او 144 په دې کې دا ذکر کړی د ثمانیة ازواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين. نو وایي چې دا قربانۍ چې کوم ځناور دي هغه کې ګډ بیزا غوا او اوخ دی. ځینې خلک د ځینې خلکو په ذهن کې دا یو اشکال پیدا کیږي وایي په دې آیاتونو کې د ګډې او د میخې ذکر نشته لهذا موږ د دغو دواړو قرباني نشو کولی. نو تاسو دا خبره ذهن کې وساتئ چې د احنافو یو معتبر کتاب فتاوا علمگیری په هغه کې دا لیکلي دي والمعز نوع من الغنم والجاموس نوع من البقر. وایي دا ګډه چې کومه ده د بیزې یو قسم دی او دا میخه چې کومه ده د غوا یو قسم دی. نو دغسې په احادیث مبارکه کې هم د دې ثبوت شته، اجماع کې هم شته او قیاس کې هم د دې ثبوت شته او لغت کې هم د دې ثبوت شته. حضرت حسن بصری رحمت الله علیه هغه فرمایي الجاموس بمنزله البقر. وایي چې کوم حکم د غوا دی هغه حکم د میخې هم دی. حضرت حسن بصری رحمت الله علیه یو جلیل القدر تابعی دی او د اصول په کتابو کې دا لیکلي دي چې د تابعی قول فعل او تقریر ته هم حدیث ویل کیږي. لہذا دا د حسن بصری رحمت الله علیه قول دا حدیث دی. او دغسې علامه ابن المنذر رحمت الله علیه یو اجماع نقل کړې ده وایي واجمعوا على ان حکم الجواميس حکم البقر. وایي کوم حکم چې د غوا دی هغه حکم د میخې هم دی. او دې نه علاوه چې کوم قیاس کې د دې ذکر دی حضرت سفیان الثوری رحمت الله علیه یو قول دی او دغسې د امام مالک رحمت الله علیه هم یو قول دی. هغه وایي انما هي بقر كلها. او دغه شانته د لغت چې کوم کتاب دی منجد په هغه کې هم د دې ذکر راغلی دی. وایي الجاموس ضرب من کبار البقر. وایي دا میخه چې کومه ده دام د غواو د قسمونه یو قسم دی. نو د دې نه دا معلومه شوله چې دا کوم ځناور ما تاسو مخکې ذکر کړل چې د دې قربانۍ صحیح ده هغه کا ګډ وي ګډه وي نرمه ده دواړه او دغسې غوا نرمه ده او دغسې اوښ چې دی هغه نرمه ده. دا ټولو ځناورو قرباني کول دا جایز دي. نو چې دا داسې ځناورو قرباني کول صحیح دي نو د دې عمر به څه وي چې هغه عمر کې د دې ځناور قرباني صحیح وي. حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د یو حدیث نقل کوي ولا تذبحوا الا مسنه الا ان يؤثر عليكم فتذبحوا جزعه من الزعن. نو دلته درې قسمه ځناور دي یو بیزا او ګډ. دا نر او ماده دواړه برابر دي. که چیرته دا د یو کال وي نو په دې باندې د دې قرباني صحیح ده. البته ګډ ګډه نر ماده دا داسې یو ځناور دی که چیرته د شپږو میاشتو وي او په نظر داسې راځي چې دغه د یو کال د ځناور سره برابر دی نو د دې قرباني هم بیا صحیح ده. او دوم نمبر کې غوا او میخه دا که چیرته د 2 کالو وي نو د دې قرباني صحیح ده. او درم نمبر کې اوښ چې کوم دی دا داسې ځناور دی که دا چیرته د 5 کالو وي نو د دې قرباني صحیح ده. که 5 کالو نه د دې عمر کم وي نو د دې قرباني نه ده صحیح. نو الله جل جلاله دې موږ تاسو ته د دین سمجھ را نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.